अस्सलाम वालेकुम नाजरीन तासु ګورئ اباسین خبر زه من تاسو خوست ادریسان نن زموږ ما سره موجود دی مفتی محمد بشیر یوسفزئی صاحب تنه پوس کو چې دا یو سوال دی چې ټول خلکو نه ذهن کې ګرځي راګرځي راځي چې قرآن حدیث باره کې دس سے جواب ورکوي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه یې مفتی صاحب خیر دی الحمدلله تبوتنه هادي شکر دی الحمدلله مفتی صاحب تاسو ماته دا وایه چې دا ټول خلک وي چې مفتیان چې کوم دي ته پیسې اخلي یا خپل ځان نه فتوی جوړي یا بیا خلکو ته فتوی راکوي دا صحیح دی کې دا لوګون ته ګایډ کوي بسم الله الرحمن الرحیم اصل خبره دا ده کنه چې د دې سوال مطلب باندې ځان په کول پکار دي کنه جی ک خلک دا خبره کوي چې مفتیان په پیسو باندې فتوی ورکوي جی او د دې مطلب دای چې دو په یو اداره کې دي او الته کې تنخواه اخلي او د هغې په بنیاد باندې بیا دو فتوی ورکوي نو دا خو خاص خبره نه ده معاشره کې په امامت تنخواه اخلي امام ته تنخواه میلاویږي دغه شانتې خطیب دی هغه ته دغه خطابت د ټایم ورکولو هغه ته تنخواه میلاویږي د قرآن تعلیم ورکوي استادان یې هغو ته تنخواه میلاویږي جج دی هغه تنخواه نه اخلي ولې نه نو که مفتیم په یو اداره کې د یو ادارې د طرف نه ذمہ داری او په دې حیثیت باندې هغه تنخواه اخلي نو دا خو په فتوی په پیسو باندې ورکول نه شو هغه خو د خپل وخت پیسې او اجرت اخلي او که دا مطلبي چې مفتیان پیسې اخلي او د خلکو د مطلب فتوی ورکوي بالکل نو دا خو انتهایی جهالت دی لکه انتهایی زیات جهالت ته چې هغه زموږ په معاشره کې موجود دی که نه اولا خو داسې کېږي نه چې یو سړی به عالم وي بیا به مفتی وي او د عالم او د مفتی په باره کې تعریف دارې چې العالم من یخش الله من یخاف الله عالم هغه دی چې د الله نه یریږي مفتی هغه دی چې د الله نه یریږي او بیا هغه په یو مسند باندې ناست دی چې د قرآن او حدیث هغه الله پاک پوه ورکړله او بیا د پیسو په عوض باندې هغه خلکو ته د هغو د مطلب مسله وي دا خو هسې پروپاګنډه ده د دې څه ثبوت او څه وجود نشته دی اولا خو د دې څه ثبوت او وجود نشته دی دویم نمبر خبره دا ده چې دا خو د خلکو جهالت دی چې زموږ په معاشره کې یو سړی بیمار شي نو د هغه کوشش دای چې یو ماهر ډاکټر نه لاړ شي او معاینه وکړي او هغه ته د هغه د بیمارۍ حل پیش کړي د هغه د بیمارۍ علاج تجویز کړي میډیسن دوايي خوراک ته د هغه دپاره اپریشن کول دي د هغه دپاره نور څه مسله ده یو معیاري اسپتال ته هغه ځي یو معیاري ډاکټر لا هغه ځي لیکن کله چې د دین یو مسله پیښه شي نو بیا هغه عالم خو دې ته نه ویل کېږي مفتی خو دې ته نه ویل کېږي چې هر ګیري والا ہے نا یا هر پټکي والا چې نو هغه به عالم مفتی به وي نو پکار دا ده چې خلک د خپلو مسایلو د حل کولو دپاره یو مستند او معتمد ادارې ته رجوع کوي یا یو مستند عالم ته مفتی ته رجوع کوي او هغه له د قرآن او حدیث په روشنۍ کې صحیح جواب ورکوي نو یو جاهل لکه لاړ شي نو هغه به د خپل جهالت په بنیاد باندې نام نهاد عالم یا مفتی هغه به د یو سړي د مطلب مسله هغه ته وکړي خو لکه د دې مطلب خدا نه چې د هغه خبره شریعت دی دین دی ټیک شوه او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي مسلم شریف کې حدیث دی چې د قرب قیامت په علاماتو کې یو علامت دا دی چې جهل به په معاشره کې عام شي اور جهل به په معاشره کې څنګه عام شي چې الله به علم د معاشرې نه راپورته کړي ان الله يقبض العلم علم به اوچت کړي لیکن علم به الله داسې نه اوچتوي چې د خلکو د سینونه به راوباسي ولکن يقبض العلم بقبض العلماء علما به د دنیا نه تلل شروع شي لکه اوس نن سبا تاسو ګورئ لوی لوی علما د دنیا نه روان دي پلان کې عالم وفات شو پلان کې عالم وفات شو دا علم الله اوچتوي د علما اوچتېدل دا د علم اوچتېدل
موت العالم موت العالم. یو عالم مرګ ځکه خدای پاک د عالم مرګ هغه ته ویلي چې د دې په وجه باندې دغه کې عالم د دې عالم بقا د علم په وجه باندې ده، او علم خو یو عرض دی هغه قائم دی په عالم پورې، چې علم عالم ختم شو نو علم د لپاره محل پاتې نه شنو، عالم به ختم شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله داسې وخت راغی علما په معاشره کې کم شو، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، جاهلان به خلق خپل مقتدا جوړ کی. جاهل ته به خلق وایي چې دا لکه نوم ناخلم. ډېر خلق زموږ په معاشره کې داسې د پلان کې مفتی دی، حالانکه هغه مفتی نه دی، هغه جاهل انسان دی، بېدینه انسان دی. هغه تاسو مفتی وایي دا خو د مفتی توهین دی، هغه ته عالم ویل دا خو د علم توهین دی. نو داسې خلق لکه خلق هغه شان دي خلق به خلق خپل مقتدا او پیشواګان جوړ کی. نو پیغمبر علیه السلام فرمای فافتوا بغیر علم، بے علم به هغه خلکو ته فتوی ورکوي، مسلې به وایي ضلوا اضلوا، په خپله خو هغه دي ګمراهه لیکن خلق به هم ګمراهه کوي. نو داسې خبر په معاشره کې شته دی نه، لیکن خلکو له پکار دا ده چې د خپلو مسایلو لپاره مستندو ادارو ته رجوع کوي، هلته خپل مسایل حل کوي، یا مستند مفتیانو ته علماو ته رجوع کوي، نو ان شاء الله تعالی بیا به خطا کیږي نه او مسایل به ورته نه پیښیږي. جی ناظرین، تاسو مفتی صاحب رائے واورېدل. مفتی صاحب قرآن او حدیث سره دې تاسو ته واضح کړی دی. تاسو نور سوال کې مسله دی تاسو کمنټ سیکشن باندې ضرور وایي، بیا مفتی صاحب نه پوښت کوم. دې سره یې خپل میزبان ادریس خان ته اجازه ورکوي. الله نیک